سلامونه دوستانو د کرکټ اتلانو لیګ کې نن د هند کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان د 242 منډو هدف د 4 ویکټو په زیان د لوبې په 42 اوره او 3 ګیمونو کې پوره کړ او پاکستان ته یې په 6 ویکټو باندې ماتې ورکړله. د هندوستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ لوبه په عربي متحده اماراتو کې ترسره شوله. د نننۍ لوبې ټاس د پاکستان لوبډلې وګاټه او هند لوبډلې په وړاندې د توپ وهنې پریکړه وکړله. د پاکستان لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو په 49 اوره 4 ګیمونو کې 241 منډې جوړې کړې او د هند لوبډلې ته یې د 242 منډو هدف ورکړ. په توپ وهنه کې د پاکستان په ګټه بابر اعظم 23، امام الحق 10، محمد رضوان 46، سعود شکیل 62 او خورشید شاه 38 منډې جوړې کړې. د لوبې په دویمه پاڼه کې د هند په ګټه ویراټ کوهلي په 111 توپونو کې 100 منډې، شهریار ایر په 28 توپونو کې 50 منډې، شمبین ګیل په 52 توپونو کې 40 او لوبډلمشر روهیت شرما په 15 توپونو کې 20 منډې جوړې کړې او دغه لوبه یې له پاکستان څخه په 6 ویکټو باندې وګټله. د نننۍ لوبې د پاکستان او د هند ترمنځ په عربي اماراتو کې وسوله. د پاکستان تر بیلابیلو ځایونو نه خلک ورغلي وو او دغه لوبه یې کتله او د پاکستان کتونکي ډیر خوشحاله وو، خو بالاخره دغه لوبه پاکستان وبایلله. په دغه لوبه کې د پاکستان وزیر داخله محسن نقوي هم ګډون درلود، ترڅنګ یې شاهد افریدي او داسې نورو سیاسي کسانو هم ګډون درلود. دغه لوبه نن هند له پاکستان څخه وګټله او د دغې لوبډلې مشر بابر اعظم ډیر مایوسه سو او د ټولو کتونکو په امیدونو باندې اوبه واچولې. د نورو تازه معلوماتو لپاره له موږ سره اوسئ.